د سولې لپاره د همغږۍ او په کلیواله کچه د شخړو او منازعاتو د حل ورکشاپ. د یاد ورکشاپ ګډونوال په کلیواله کچه د شخړو او ستونزو حل خورا مهم ګام بولي او وایي چې د کلیوالو ستونزو له حل وروسته د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته هم د سولې پیغام رسونې هوډ لري. دوی په کلیواله کچه د ستونزو، شخړو او منازعاتو د حل لپاره هڅې اغیزمنې ګڼي او وایي چې اوسني جګړه ییز حالات کې تر ټولو زیات زیان هم د کلو او بانډو خلکو ته رسېدلی. ان شاء الله موږ عملا دې ته تیار یو چې د قومي شخړو نه غیر د عمومي صلح د افغانستان دپاره موږ کار کوو. وسلوال مخالفینو ته موږ پخوا پیغام ورکړی دی او دا ورته زموږ پیغام دی چې را دې شي او په یو ټغر دي کې د سولې د راوستلو همدارنګه د سولې د تامین یو اساسي حل لاره همدغه چې ولسونه او همدارنګه هغه متضرر اشخاص چې دغه درد نه رنځېدلي دي او دوی دغې بېلګو نه په کتو باندې پخپله راپاڅېږي او د خپل د ستونزو د حل لپاره د هغه غوښتنې په موخه اقدام وکړي. د سوله به ډېره زر بلخوا مېرمنې بیا وایي په روانو جګړو کې تر ټولو زیات زیان مېرمنو لیدلی او د سولې په برخه کې هڅې هم اغېزمنې تمامېدلی شي. دوی په وسلوالو ډلو غږ کوي چې له جګړو د لاس په سر شي او د یو باامن او سوله ییز افغانستان لپاره دې له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو اترو ته کیني. زه د یو پښتني مور یا یو خور په حیث باندې هغه وسلوال چې اوس هم په سندرونو کې زموږ د ورونو یا زموږ د مسلمانانو په ضد جنګېږي. اول خو اسلام دوی دې مراجعو کې خپل دین ته موږ ډېر ښه لارښود قرآن لرو. په قرآن کې قطعا هم دا نشته، په اسلام کې قطعا دا نشته چې یو مؤمن د بل مؤمن ووژني، هغه د بې ګناه ووژني. دغه صلحې خبرې روانې دي او دغه کې د ښځو ونډه ډېره زیاته مهمه ده ځکه د نارینه تر څنګ د ښځې اواز هم ډېر متاثره کوونکی دی. نو همداسې که تاسو موږ فکر وکړو دغه پروسه چې دومره لویه افغانستان په جنګ کې روان دی، دا جنګ کې ښکېل دی او دغې کې موږ دا ښځې چې دی په دغه پروسه کې شریک څومره متاثر کوونکی وي، څومره تاثیرناک وي. په همدې حال کې د ای پی ډي مرستندویه ادارې مسؤلین وایي د ننګرهار ولایت په روداتو، کامي او مرکز کې د منازعاتو د حل لپاره په ولسي کچه شوراګانې رامنځته کړي تر څو په خپلو سیمو کې شته منازعو او شخړو ته د حل لارې ولټوي. د یادې ادارې مسؤلین وایي که زمینه ورته برابره شي دوی به هم د سولې پیغام د افغان دولت وسلوالو مخالفینو تر غوږو ورسوي. ولرو یو هماهنګي ولرو تر څو پورې وکولو چې دغه پیام د سولې یا هغه د شخړو د حل په مخه باندې موږ او تاسو همغږي اوسو، هم فکر اوسو، هم نظر اوسو. دغه خلکو کې دغه کوم منازعات چې موجود دي دغه د حل لپاره موږ تاسو هلې ځلې وکړو هغه حل فصل. نو زموږ هدف خو په لومړي سر کې البته دغه کلیوالې شخړې، خپل منځي شخړې او خپل منځو کې د ورورۍ فضا رامنځته کول دي او که امکانات او فرصتونه زموږ لپاره میسر شي ولې نه هغه هم زموږ او دغه پیام به هغوی ته هم ورسوو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان حکومت او متحدینو یې د سولې په برخه کې هڅې تر بل هر وخته چټکې کړي او ورسره هممهاله په قطر کې لا هم د امریکا مرکچي پلاوی او د طالبانو د سیاسي دفتر د مسؤلینو ترمنځ د سولې په تړاو خبرې اترې روانې دي.